په ډیرانونو ګرځم او کاغذونه ټولوم په ډیرانونو ګرځم او کاغذونه ټولوم خو خپل اختیار لرمه خان ته دې ووایه چې زه چاته لاس نه نیوم سوال د الله نه کوم تمه د ځانه کوم خان ته دې ووایه چې زه چاته لاس نه نیوم سوال د الله نه کوم تمه د ځانه کوم زما انداز داسې دی زما خبرې ټولې په خجي نجي کې وي خو مطلب دا نه دی چې ته ګنې غټ سړی یې زما خبرې ټولې په خجي نجي کې وي خو مطلب دا نه دی چې ته ګنې غټ سړی یې زما نه غټ څوک نشته ولې چې زه پښتون یم خو عجزي ځکه کوم چې د الله خوښه ده لاړ شه اشنا ووایه رښتیا رښتیا ووایه ښه برملا ووایه او خان ته دې بیا ووایه لاړ شه اشنا ووایه رښتیا رښتیا ووایه ښه برملا ووایه خان ته دې بیا ووایه منیر پاگل سړی دی د چا پروا نه ساتي توره دې قاش کې کېده دا پیتلي دور دی او جنګونه بل شان کېږي شک نه کوم ګمان نه کوم نور د ځان تاوان نه کوم اوس دې الله ووجنې اوس پسې خفګان نه کوم شک نه کوم ګمان نه کوم نور د ځان تاوان نه کوم اوس دې الله ووجنې اوس پسې خفګان نه کوم ښکلی جو خوښه مې یې دا پته احسان نه کوم ښکلی جو خوښه مې یې دا پته احسان نه کوم نورې اوښکې نه تویم نور د چا ارمان نه کوم اوس دې الله ووجنې اوس پسې خفګان نه کوم ذکر د الله کوم فکر د جهان نه کوم ذکر د الله کوم فکر د جهان نه کوم مونږ په چا ورخرس نه یو دا پروا د خان نه کوم اوس دې الله ووجنې اوس پسې خفګان نه کوم نه یادوم نه جاړم دا ظلم په ځان نه کوم نه یادوم نه جاړم دا ظلم په ځان نه کوم خوښ مې دی او خوښ یې یم شک په منیر جان نه کوم اوس دې الله ووجنې اوس پسې خفګان نه کوم شک نه کوم ګمان نه کوم نور د ځان تاوان نه کوم اوس دې الله ووجنې اوس پسې خفګان نه کوم ټیک دی بیګا بل شپه چې تا کم نوي شعرونه لیکلي هغه یو دوه وایه کم مې لیکلي یعنې که هغه ووایه هغه بل شپه وایه مړه قرآن مې دی یاره تا خو زما نه پوره شاعري وته نوي تا کم لیکلي دي دا چې مې راته څه وي دا مې نوي لیکلي که نه دا چې د نکله سړی نوي شعرونه راوباسي نو داسې وي شاه بابي ګڼي